زه شهید احمد امین یم او تاسو ته په ننني ویډیو کې ښه راغلاست وایم. موږ نن په دې بحث کوو چې موږ څنګه کولی شو په موبایل کې اکسل یوز کړو. کله کله ضرورت دې ته پېښېږي ځینې هغه اداري کارمندان چې هغوی په اداري کارونو ډېر زیات بوخت وي او نو هر وخت کې خو دا امکان هم نشته دی چې موږ سره د پي سي لیپټاپ یا ډیسکټاپ وي. نو په داسې وختونو کې چې تاسو ته اچانک یا یو مشکل را پیدا شي تاسو سره لاس کې موبایل وي نو تاسو کولی شئ چې خپل مشکل دا موبایل په ذریعه حل کړئ او د هغې حل دا دی چې تاسو په خپل موبایل کې اکسل وکاروئ. تاسو سره کوم تیار ریپورټ یا نوی څه وړوکي ریپورټ تیارول غواړئ او هغه چا سره شیر کول غواړئ نو دا د موبایل هم امکان پذیره دی. خو دا به د هغوی خلکو دپاره ډېر اسانه وي چې هغوی د اکسل یوز باندې پوهېږي په ډیسکټاپ یا پي سي کې. نو تاسو وګورئ دلته که موږ دا الریډي ما دلته تیار خلاص کړی دی او د اکسل به تاسو څنګه مطلب موبایل کې انسټالوئ. هلته په پلی سټور کې ورته اکسل ولیکئ او هلته نه ساده انسټالېږي او هغه نه به تاسو ساین ان شئ. مطلب تاسو نه ایمیل ادرس غواړي او د هغه نه بعد تاسو کوډ ورکوئ ساین ان یې. ګورئ دا زه فقط دا یو یادونه بل کوم چې دا مطلب یو انټروډکشن دی فقط. نور تاسو زه هغه څوک چې په موبایل کې غواړي اکسل یوز کړي او خامخا په پي سي کې د هغه باندې کاملا بلدتیا لري نو دغه یې ګوره موږ سره راست دي څومره راګانې چې موږ سره په پي سي کې وي همدلته موبایل کې هم دی لاندې دا موږ سره کالم هم همداسې دا کالمز دي موږ سره. د هغه نه بعد زه لږ انټر راځم. فرض که زه هلته یو شی دغه بره موږ سره شیټونه دي شیټ 1 دی شیټ 2 دی دا شیټ 3 دی. که زه غواړم چې یاره دغه کې شیټ نور هم اضافه کړم نو دغه پلس نشان دا جمع علامه چې ده ګوره شیټ 5 همداسې پسې راتېر شي شپږم شیټ همداسې مخکې ورتلی شي. او که دغه شیټ 4 باندې زه داسې کلک دا ګوته همداسې لږه ټینګه ونیسم یا کلک یې کړم نو دی به موږ دلته کاپي شیټ یو بل دغه ته بودي چې دا شیټ موږ کاپي کولی هم شو او نیم کې دلته ګوره شیټ 4 دغه موږ رینیم کولی هم شو. اني نیم تاسو ورکولی شئ ما ولیکل نو دا تاسو پوهېږئ چې دا خپل ډن مې کړله نو کوم شیټ به موږ سره رینیم شو درې ځلې ما ولیکل نو تاسو په هر ترتیب کولی شئ چې دغه کوم موجوده شیټونه دي دا رینیم هم کوئ. دلته موږ سره دا 3 ډاټس دي یا دا درې د ټکو نشان دی 8 دې ځای نه موږ کولی شو چې یو شیټ اضافه کړو او لاندې شیټ 1 2 3 4 همداسې په ترتیب سره د دې شیټونو ذکر موږ ته دلته هم شوی دی. نو دغه زه دا دلته یو چې کوم سیل دی دې کې فرض که زه غواړم یو شی پکې ولیکم نو هغه باندې ما کلیک وکړو ایډیټ ته راځم دې کې زه کولی شم چې هر شی زما خوښه وي نو فرض که نیم بل شیټ ته راځم اف نیم یا فادر نیم ستاسو چې څه خوښه وي تاسو لیکلی شئ. مطلب تاسو ته زه هغه طریقه کار شریکوم نو دا که دې ځای نه تاسو فرموله یوز کول غواړئ زه لږ بیک راځم دې کونج کې دغه علامه باندې چې زه کلیک وکړم نو ګوره دا موږ سره د هوم هغه لاندې ریبنز دی دا د فایلز دی دا د ویوز دي. نو اکثره خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې دا موږ هغه وخت کې یوز کوو کله موږ څه وړوکي خپل فایل کې غواړو چې ډېر وړوکي ایډیټینګ وکړو یا کله موږ یو وړوکي ریپورټ چا سره شیر کړو هغه وخت کې چې کله موږ سره پیسې نه وي یا چېرته په سفر یو لاره کې یو هغه ریپورټ شیر کول ضروري نو هغه وخت کې دې نه استفاده کوو. نو دا اوس ګوره ما سره د هوم
چې دلته کې د هم ریبن راغی. ګوره دې سایز نه موږ کولی شو د سایز غټ وړوکي کړو. دا 11 دی، موږ سره 14 14 زیات و کم کولی شو. مطلب کولی شم بولډ یې کړم، ایټالک یې کړم، دې ځینې رنګ هم ورکولی شو. مطلب څه چې هغه موږ سره پیسې کې کوم کمنټس یي هغه دلته هم شته دی. خو بالخصوص هغه اولیه کمنټ چې موږ سره په یو وړوکي ریپورټ جنریټ کولو کې مرسته کوي هغه شته. دا پسې راتېر شه فایل ویو داسې نور هم چنان کولی شو. دې ځای نه موږ دغه ریپورټ سیو هم کړو. نو دلته کله چې دا بندوم ما نه وایي چې یاره د سیف بټن باندې زه کلک کړم نو دی به ما دې ځای ته بوځي چې دا یاره ته کوم ځای کې سیف کول غواړئ. په هر ترتیب خدای دې وکړي چې یو څه معلومات وي چې تاسو سره شریک شوي وي. تر بیا خدای پامان.